السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د غم خبر دی د پښتو مشهور ګلوکار کفایت شاه باچا نن د جمعې منځ نه پس نامعلومو کسانو فایرینګ د وجې نه وفات شوی دی. څه موده مخکې کفایت شاه باچا باندې د یو قتل دعوه وه، هغې کې ګرفتار شوی و، هغې نه بعد ضمانت باندې دا رها شولو. نو سببی د سیمې نه تازه خبر دغه دی چې کفایت شاه باچا وفات شوی دی. دغې تصویرانو کې تاسو لیدلی هم شئ.